د خبرونو سرټکی په کندوز کې د 3 تنو مجرمینو نیول کېدل. امنیتي چارواکي وایي دغه مجرمین د نشهیي توکو د پلور او د غلا په تور بالفعل نیول شوي دي. د شمال ختیځ زون په کچه له علماو څخه د دیني زده کړو ازموینه دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې له لوري اخیستل شوې او بریالیو کسانو ته به دولتي اسنادونه ورکړل شي. او په کندوز کې د خپلواکۍ د لمانځلو په موخه د غېږ نیولو سیالۍ دغه سیالۍ د ورزشکارانو ترمنځ د زون په کچه ترسره شوي دي. د کندوز ملي راډیو تلویزیون لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. پام وکړئ د دې مهال بشپړ خبري ټولګې ته. زه اسماعیل کلیوال یم. په کندوز کې امنیتي سرتیرو د نشهیي توکو د پلور او د غلا په تور 3 تنه نیولي دي. د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر په رالیږل شوي خبرپاڼه کې ویلي دغه کسان نن د 3مې امنیتي حوزې د سرتیرو د کشفي معلوماتو پر اساس له نشهیي توکو سره یو ځای په کندوز ښار کې نیول شوي او د لومړنیو څېړنو پر مهال یې پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. پام وکړئ په دې اړه راپورته. د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه پر رسیدلې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د پولیسو د 3مې امنیتي حوزې لخوا 2 تنه د غلا او 1 تن د پوډرو د خرڅولو په تور نیول شوي دي. خبرجا زیاتوي چې د میدان پختې د سیمې اوسیدونکی د 33 پوړیو پوډرو او د پوډرو د استعمال د وسایلو سره بالفعل نیول شوی او 1 تن چې د سیدرک د سیمې اوسیدونکی دی د یوې اوزې د غلا په تور او دغه راز د کندوز ښار یو اوسیدونکی یوې سولري شمسیې د غلا په تور نیولی چې د لومړنیو پوښتنو او څېړنو په مهال یې په خپلو جرمونو اعتراف کړی او د لا څېړنو او سزا ټاکلو په خاطر یې اړوندو ارګانونو ته استولی دي. د مجرمانو دا نیونه په داسې حال کې کیږي چې هره ورځ په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د کندوز په ښار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي. د شمال ختیځ زون په کچه له دیني علماو څخه د ازموینې ملي ادارې له لوري ازموینه واخیستل شوه. مسؤلین وایي په دې ازموینه کې څه باندې 2,500 ښځینه او نارینه علماو ګډون کړی و او په ازموینو کې بریالي کسانو ته به د 12 او 14 پاسۍ اسنادونه ورکړل شي. دا د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو څخه کندوز پوهنتون ته راغلي هغه ښځینه او نارینه علما دي چې د دغو ولایتونو په بېلابېلو مدرسو کې دیني زده کړې کړې وې خو د دولتي اسنادونو د نه درلودلو له امله ترې د لوړو زده کړو وزارت په لارښوونه د ازموینې ملي ادارې لخوا ازموینه ترې واخیستل شوه. روند امتحان ما خودم شفاف ارزیابی میکنم. از اکثر ولایات زون کندوز در اینجا علما شرکت کرده بودند. موږ ته صحیح سند راکول شي او د دې سند په وجه موږ خپل ژوند زندگی مخ ته وسو او د ملت خدمت وکړو. مسؤلین وایي د دغې ازموینې د ثبت نام پروسه یوه میاشت وړاندې پیل شوې وه چې له مخې د زون په کچه 2,221 ښځینه او نارینه علماو ګډون کړی و او په ازموینه کې بریالیو کسانو ته به د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو له لورې د 12 او 14 پاسۍ اسنادونه ورکړل شي او د دغې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. د دې ازموینې څخه وروسته دوی ته د نمرو جدول یا نمرات ورکول کیږي. هماغه 2 کلنې 3 کلنې نمرې ورکول کیږي او د دې په څنګ کې بیا دوی کولی شي په راتلونکو کې د کانکور په ازموینې کې 12 پاسانې کانکور په ازموینې کې ګډون کولی شي او 14 پاسانې کولی شي د اختصاصي ازموینې له لارې څخه پوهنتونونو لاره پیدا کړي. په شمال ختیځ زون کې د لومړي ځل لپاره له علماو څخه د دیني زده کړو ازموینه اخیستل کیږي خو له دې وړاندې یوازې د کندوز له علماو څخه د دیني زده کړو ازموینه اخیستل شوې وه او له ښځینه عالمانو پرته څه باندې 200 نارینه عالمانو پکې ګډون کړی و. د یو بل خبر له مخې په شمال ختیځ زون کې د ازموینې ملي ادارې له لورې د مالیې وزارت د ملکي خدمتونو 125 موقتي بستونو ازموینه اخیستل شوې ده. مسؤلین وایي د مالی وزارت لخوا دغه نوي متقاضیان د 1401 لمریز کال د مالی چارو د لا ښه سمبالښت په موخه ګمارل کیږي او د ازموینې بریالي کسان به په دندو وګمارل شي. په دې اړه پام وکړئ چمتو شوي راپورته. په شمال ختیځ زون کې د ملکي خدمتونو د 125 موقتي بستونو له متقاضیانو څخه ازموینه واخیستل شوه.
مسؤلین وایي د ملکي خدمتونو دغو بستونو ته نوملیکنه یوه میاشت وړاندې پیل شوې وه او په شرایطو برابر شاوخوا 350 کسان ورته شړل شوي وو چې تېره ورځ د مالیې وزارت د استازو په شتون کې ترې ازموینه اخیستل شوې او په ازموینه کې بریالي کسان به په نویو دندو وګمارل شي. په دغه پروسه کې 288 کسانو ثبت نام کړی او په دې کې چې موږ جلبه وو د 4 څخه چې هغه بدخشان دی، بغلان دی، تخار دی، خپله کندوز دی. نو په دې کې 125 کسان موږ دلته جذبو. په ورته مهال په شمال ختیځه حوزه کې د ازموینې ملي ادارې مسؤل د دې ازموینې موخه د مالیې وزارت په چارو کې لا پرمختګ او روڼتیا په ګوته کوي او وایي چې دغه ازموینه د 1401 مالي کال د چارو د لا خوندیتوب او د مالیې وزارت د اړتیاو په موخه اخیستل شوې او د دې ازموینې پر دوام ټینګار کوي. او ان شاء الله دغه موږ تاسو به دغه اوس د ازموینې بهیر ګورو چې دغه پروسه په ډیر شفاف او په سم ډول باندې څه ډول چې د نورې ازموینې اسنادونه یا موضوعات پروسس کیږي دغه به هم په همدغه شکل باندې پروسس شي. له بلې خوا په ازموینه کې ګډونوال د ازموینې له بهیر څخه د خوښیو ترڅنګ د دغه ازموینې د پایلو په روڼتیا ټینګار کوي. امروز در امتحان اشتراک کردیم. پروسه امتحان بسیار شفاف و خوب پیش رفت. با امید موفقیت. ما هذه رضایت کامل داریم و خرسند هستیم که بسیار پروسه شفاف بود و امتحان به شفافیت گرفته شد. دا ازموینه په داسې حال کې ترسره کیږي چې سږکال د افغانستان اسلامي امارت د ځوانانو د کارموندنې په موخه 1,000 بستونه آزادو سیالیو ته وړاندې کړي دي چې له مخې به یې همدومره ځوانان په دندو وګمارل شي. د کندوز د اوبو رسونې او فاضلابو ریاست مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال خپل فعالیتونه او لاسته راوړنې د غونډې له ګډونوالو سره شریک کړي دي. مسؤلین وایي خپلو مشتریانو ته د اوبو رسونې غوره او دوامداره خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه ویني. بل لور ته بیا د دغه ریاست له آمرینو او مدیرانو غوښتل شوي چې د عوایدو په راټولولو کې تر بل هر وخت خپلې هڅې ګړندۍ او هغه باقیات دې ژر تر ژره راټول او د دولت خزانې ته وسپاري چې له څو میاشتو را په دې خوا په مشتریانو پور پاتې وي. د اوبو رسونې او فاضلابو انتقالولو له درکه عواید او په خلکو باندې د پخوانیو پورونو راټولونه د دغه ادارې د رئیس انجینر نصرالدین نصرت په مشرۍ جوړه شوې غونډه کې وڅېړل شول. لومړی د ښاري زون آمرینو او مدیرانو هر یو خپلې کړنې، فعالیتونه او ستونزې یادې کړې. د ادارې یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې وشوې او د راتلونکي لپاره د مخې ته پرتو ستونزو د لرې کولو په خاطر چمتووالی څرګند شو او ژمنې په اړه وشوې. د ادارې رئیس د کارکوونکو زیار او کړنې وستایلې خو د عوایدو او په خلکو باندې د خدماتو رسولو له درکه د پاتې پورونو په راټولولو کې ترسره شوې چارې د قناعت وړ ونه بللې او ټینګار یې وکړ چې په قاطعیت او جدیت سره دې په دې اړه کار پیل شي ترڅو عواید راټول او د پورولو کسانو څخه هم د دولت شتمني راوګرځول شي. د دې غونډې په دوام د اجنډا اړوندو موضوعاتو باندې هم د ګډونوالو لخوا هر اړخیزې خبرې وشوې. په اړه یې اړینې پریکړې وشوې او د اوبو رسونې د چارو په لا ښه کېدو ټینګار وشو. د علي اباد ولسوالۍ مسؤلین په دغه ولسوالۍ کې د پوهنې له بهیر څخه د ارزونې په موخه د یادې ولسوالۍ د شنې تیپې په سیمه کې د نجونو له لیسې څخه لیدنه کړې او د دوی زده کړنیز بهیر یې له نږدې څارلی دی. ورته مهال بیا ښوونکو او زده کوونکو له مسؤلینو سره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړي او ترې د حل غوښتنه یې کړې. د شنې تیپې د نجونو د لیسې د استادانو او مدیر سره د علي اباد ولسوال د دغه لیدنې او ناستې په ترڅ کې وویل د ښه او کیفیت لرونکي معارف د رامنځته کېدو لپاره د استادانو کوښښ، زیار، جدیت او قاطعیت ته ډیره اړتیا ده چې زده کوونکو ته د پوهاوي ورکولو پر مهال د اخلاص او صداقت نه کار واخیستل شي او د هر ډول توکمیز توپیر پرته ورسره چلند وشي. زده کوونکي لوست ته وهڅول شي او په دوامداره توګه د ښوونځي د مدیر لخوا څارنه وشي ترڅو هیڅ یو درسي ساعت بې استاده پاتې نشي. د شنې تیپې د نجونو د لیسې مدیر هم ولسوال ته ډاډ ورکړ چې د زده کوونکو د کیفیت لوړولو لپاره به د هر راز هلو ځلو نه کار واخلي او په دې اړه به په دوامداره توګه پاملرنه ولري. هغه په ښوونځي کې موجودې ستونزې چې د درسي موادو کمښت، د میزونو او څوکیو کمښت او د ودانۍ ترمیم ولسوال ته یاد کړې او د حل غوښتونکی شو.
چې د ولسوال لخوا یې هم په اړه د همکارۍ ډاډ ورکړل شو. د دغه لیسې څخه د الیاباد ولسوال په داسې حال کې لیدنه کوي چې تېره اونۍ یې هم د ولسوالۍ د میرشیخ د ذکورو د لیسې څخه لیدنه کړې وه او د ستونزو د حل په اړه یې د همکارۍ ډاډ ورکړی و. وروسته خبر هم دا چې له افغانستان څخه د ناټو او امریکایي ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې په مناسبت د کندوز د غیږ ورزشکارانو سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د کورش یا د غیږ نیولو فدراسیون د مسؤلینو لخوا د دې ولایت په سپین زر لوبغالي کې تنظیم شوې وې او د زون په کچه پکې ورزشکارانو ګډون کړی و. د شمال ختیځ زون په کچه د غیږ نیولو سیالۍ ترسره شوې. د کندوز د غیږ نیونې فدراسیون مسؤلین د دغو سیالیو څخه موخه په افغانستان کې د غربي استعمار د پای ته رسیدو او پر وړاندې یې د افغانانو خوشحالي په ګوته کوي. دوی زیاتوي د بهرنیو اشغالګرو په وتو سره افغانان د امن او ورورولۍ احساس کوي او پرته له هر ډول امنیتي ستونزو خپله خوشحالي لمانځي. پنځار چمن لوبغاړي کې پهلواني ده د نهم د سمبولې چې امارات اسلامي افغانستان فتح که بریای ترلاسه که او یهود زموږ د وطن نه ووته، نو دغه ځوانان د نږدې ولایتونو نه ولسوالیو نه راټول شوي دي. په سپینجار لوبغاړي کې ډېره ښه پهلواني شوه او ډېر مسؤلین د امارات اسلامي سپینګیري ځوانان د مسابقې کې اشتراک کړی دی چې زه ترې ډېر خوشحاله یم او ډېر ښه په فضا کې دا مسابقه ونیول شوه. بل لور ته بیا د غیږ نیونې دغه ورزشکاران د اسلامي امارت له مجاهدینو او بیا په ځانګړې توګه د غیږ نیولو له فدراسیون له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي او د ورزشکارانو د ودې لپاره د داسې ورته سیالیو د ترسراوي غوښتنه کوي. من بسیار خوش هستم از مجاهدا که این رقم ما را تشویق میکنه و پهلوانی ما میآید و توقع میمانه به ما بسیار خوش هستیم. د کورش یا غیږ نیولو دغه سیالیو ته د کندوز او ګاونډیو ولایتونو څخه د ورزش سلګونه مینوال هم راغلي وو او له نږدې څخه یې دغه سیالۍ ننداره کولې او د ورزشکارانو د ودې لپاره یې داسې سیالۍ اړینې یادې کړې. پهلواني شروع شوې ده او پهلواني خلکو وکړه او ډېر خوشحاله دي مسلمانان چې په دغه کې دوی شاید غیږ هم زده کوي او ډېر خوشحاله دي او هر مسلمان راتلی شي په دغه غیږو کې اشتراکونو کې دا رقم لوبو کې دوی سنت طریقه هم ده دغه لوبه. دغه سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې تیر کال دا وخت افغانانو د دریم ځل لپاره له بهرنیو اشغالګرو څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړه او د یو کال په تیرېدو سره یې دغه ورځ په ټول هیواد کې ولمانځله. دا وه د دې ساعت خبري ټولګه. تر بیا مو په څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست خوښ او ښاد اوسئ. اللهم الشه.